السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو او د ځانګړي کمپیوټر صفري زده کړې کورس کوللیو شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ او صحتمند اوسئ نن ورځ موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې یو درشمه ویډیو سره حاضر شوي یو نن ورځ کومه ویډیو چې ده بیا هم نوټ برخې لپاره ځانګړې شوې ده په نوټ برخه کې زموږ موضوع چې ده وینډوز ده او په نننۍ ویډیو کې به تاسو د وینډوز تعریف هم زده کړئ مثال د وینډوز په بشپړ هدف به پوه شئ وینډو به په بشپړ ډول وپېژنئ راځو مثال د ویډیو لور ته ویډیو سټارټ کوو مثال واټ از وینډوز مثال وینډوز څه ته ویل کېږي را به شو لومړی تعریف ته Windows is an operating system which control all operation of a computer system. وینډو چې د مثال یو پلونکی سیستم ده چې په کمپیوټر کې ټول کارونه چې کېږي همدې په واسطه کنټرولېږي تفصیل جزئیات پیل کوو تاسو ته نوره تعریفونه زه هم وړاندې کوم تاسو لږ متوجه شئ ښه تاسو دوهم تعریف ته هم متوجه شئ Windows is a system software which is used to control the PC work. Windows is as a car driver. وینډو چې د یو سیستم سافټویر ده چې د کمپیوټر مثال مکمل کارونه چې دي همدې په واسطه کنټرولېږي لکه خاص مثال د موټر ډراور سره کم ته لکه مثال موټر چې د ډراور لخوا کنټرولېږي بغیر له ډراوره هیڅ کار نه کوي همدا ډول مثال وینډو چې ده هم بغیر له وینډو کمپیوټر چې دی وبخښئ د وینډو هیڅ فعالیت نشي کولی د څومره مثال اکشن چې دی مثال څومره اپریشن چې دی دا مکمل د وینډو په واسطه کنټرولېږي تفصیل جزئیات په ورکوو دریم تعریف ته هم راځم Windows is operating system that operate all hardware system وینډو چې د یو پلونکی سیستم ده هغه چې مثال په هارډویر سیستم پل کوي یعنې وینډو په خپله یو پلونکی سیستم ده چې د کمپیوټر مکمل هارډویر سیستم چې کوي پل کوي څلورم ته تاسو متوجه شئ Windows is the way of communication between user and computer وینډو چې دا یو ارتباط ته یوه لاره ده مثال د اړیکې د یوزر او کمپیوټر ترمنځ یوزر که تاسو نه پېژنئ یوزر هر هغه چا ته ویل کېږي څوک چې په کمپیوټر کې مثال مستقیما کار کوي او کمپیوټر استعمالونکی وي هغه که ریبوټ وي مثال که حیوان وي که انسان وي چې هر څه چې کمپیوټر استعمالوي هغه ته یوزر ویل کېږي پنځم ته تاسو متوجه شئ پنځم څه دي Windows is GUI Graphical User Interface Operating System وینډو چې د مثال د ګرافیکل یوزر انټرفیس ته GUI چې د مثال د ګرافیکل یوزر انټرفیس مخفف دی ګرافیکل یوزر انټرفیس په دې معنی چې مثال هر څه ښکاري ګرافي شکل لري مثال که موږ تاسو هلته زوپیا خلاصو مستقیم ونوینو زوپیا چې مثال همدا ډول سپینه ایکن لري مثال سیر زیډ په سره رنګ سره زیډ په لیکل شوي همداسې ووډ خلاصو ډبلیو مثال په ایکن نه رسوي په همدې کې مستقیما هر څه وي په دا نه هم جزئیات ورکوو وروسته تاسو شپږم ته هم متوجه شئ چې په همدې کې څه دي Windows is a Microsoft product وینډو چې د مایکروسافت تولید د مثال د همدې پروډکټ ده which is the biggest organization of computer software دا چې د مثال یوه لویه کمپنۍ ده د کمپیوټر سافټویر خپله وینډو چې د مایکروسافت تولید د مثال مایکروسافت چې د یوه لویه کمپنۍ د مثال یو لوی ارګنایزیشن ده د کمپیوټر سافټویر جوړولو همدې څخه وروسته په اووم نمبر کې څه دي تاسو متوجه شئ بیل ګیټس از اونر اف مایکروسافت ارګنایزیشن د بیل ګیټس چې دی د خپله یو مشر دی مثال له همدې کمپنۍ مشر مثال چې دی بیل ګیټس دی د مایکروسافت کمپنۍ همدې څخه وروسته دلته ملګرو تاسو اوس کولی شئ چې خپل قلم کتابچه هم د سره راواخلئ دا د سره نوټ کړئ په انګلیسي یعنې وروسته ما تاسو ته په پښتو باندې هم ورخوستي تاسو دلته وینئ دا مې ټول ترجمه کړي دي هر یو تعریف هره جمله مو پښتو ته هم ترجمه کړې ده همدغه تاسو په پښتو باندې هم کتلی شئ دلته تاسو وینئ ویډیو ته سټاپ کړئ ویې لیکئ ټول مکمل د سره واخلئ یعنې بیرته یې دوباره بیا پلی کړئ همدې څخه وروسته به اوس راشو مثال تفصیل ته د وینډو لږ تفصیل به په واچو رڼا به په واچو په وینډو نه چې لږ مو مزغه سم په خلاص شي وینډو چې د مثال په خپله یو پلونکی سیستم ده لکه څرنګه چې موږ تاسو په سیستم سافټویر کې ویلي وو چې مثال سیستم سافټویر چې د کمپیوټر یې پلونکی سیستم ده چې د کمپیوټر مکمل سیستم بل کوي وینډو خپله هم د سیستم سافټویر څخه ده لکه هلته موږ تاسو ویلي وو چې مثال سیستم سافټویر په څو برخو ویشل شوی دی چې یو وینډو د لینکس ته یونیکس ته میکنټش او داسې نور همدغه وینډو له همغه سیستم سافټویر له برخو څخه ده نو سیستم وینډو چې د مثال په خپله یو پلونکی سیستم ده چې د کمپیوټر مکمل
مکمل سافټویر سیستم وي که هارډویر سیستم وي څومره سیستم د کمپیوټر مکمل له همدې په واسطه پل کیږي د کمپیوټر چې مثال چالان شي آماده شي همدې ته د زمینه برابره شي چې مثال په همدې کې د ویډیو هم پلی شي په همدې کې د لیکنه هم وشي او په همدې کې د مثال د دې په واسطه د یو کاغذ هم پرنټ شي همدغه زمینه چا مساعده کړې ده همدې سیستم سافټویر وینډو مساعده کړې ده د کمپیوټر چې چلانیږي مثال پل کیږي له همدې وینډو په واسطه چې وینډو یو په خپله سیستم سافټویر ده د همدې په واسطه پل کیږي عین بغیر له وینډو کمپیوټر هیڅ فعالیت نشي کولی وینډو مثال لکه خاص ډول دا رقم ده لکه په انسان کې روح نه وي کې مثال که انسان څخه روح لاړ شي انسان مړ شي مثال هیڅ څه کار نه کوي مثال نه یې لاس کار کوي نه یې پښه نه یې مزغه نو وینډو هم په همدې شکل ده په کمپیوټر کې همدا ډول رول لوبوي هر کله چې په کمپیوټر کې مثال وینډو کې ویني کمپیوټر مزغه هم فعال وي مثال د کمپیوټر لاسونه هم فعال وي مزغه یې په همدې معنی مثال چې پروسیسر یې هم کار کوي مثال کیبورډ ماوس یې هم کار کوي مثال سټوریج ډیوایس هارډ ډیسک ریم دا هم هر څه فعال وي نو وینډو چې مثال په کمپیوټر کې نه وي کې هیڅ فعالیت نشي کولی بغیر له وینډو کمپیوټر هیڅ فعالیت نشي کولی وینډو په خپله سیستم سافټویر ده نو ښه دلته مثال موږ په دریم تعریف کې ویلو چې مثال وینډوز اپریټینګ سیستم ډټ اپریټ ان هارډویر سیستم وینډو چې د مثال یو پلونکی سیستم ده چې د کمپیوټر ټول هارډویر سیستم فعال کوي که څوک دا وایي چې مثال هارډویر سیستم په څه معنی هارډویر سیستم په دې معنی چې تاسو مثال هارډویر پیژندلی وو په تېرو ویډیوګانو کې چې د کمپیوټر ټولې فزیکي برخې عبارت له هارډویر څخه دي نو ټولې فزیکي برخې مثال کومې دي هارډویر سیستم کوم شه کیبورډ هارډویر سیستم شه ماوس هارډویر شه مثال مانیټور هارډویر شه سکرین چې دی هغه مثال وبخئ هارډ ډیسک هارډویر شه سی پی یو هارډویر شه دا مکمل چې پل کیږي مثال همدې په واسطه پل کیږي نو همدغه کومه پرزې چې دي مثال د کوم ډیوایسونه چې دي همدغه د وینډو په واسطه پل کیږي همدې ته هارډویر سیستم ویل کیږي همدې څخه وروسته مثال بل موږ ویلو چې وینډو مثال Windows is the way of communication between user and computer وینډو چې د مثال یوه لاره ارتباط ته د یوزر او کمپیوټر ترمنځ مثال یوزر به موږ تاسو انسان برید کوو خو یوزر په خپله هغه چا ته ویل کیږي مثال چې څوک کمپیوټر استعمالونکی وي مثال که په کمپیوټر کې وینډو نه وي کې مثال کمپیوټر په خپله مړ دی نه به چلانیږي نه ته کومه اړیکه ټینګولی شي اړیکه په همدې باندې چې ته مثال نه پکې لیکل کړی شي مثال ته نه څه شی لیږلی شي او نه ته څه ترې لیږلی شي مثال نه کومه ډیټا کمپیوټر ته لیږلی شي او نه کومه ډیټا انفرمیشن د کمپیوټر څخه بهر کولی شي همدې ته اړیکه او ارتباط وي همدې څخه وروسته مثال موږ څه ویلي وو چې مثال جی یو آی ګرافیکل یوزر انټرفیس جی یو آی چې دی د خپله د ګرافیکل یوزر انټرفیس مخفف دی له همدې څخه یې راوستي دي ګرافیکل یوزر انټرفیس ته موږ مخکې هم لږ رڼا اشاره مو ورکړه چې دا همدا ډول مثال ګرافیکل یوزر انټرفیس په همدې معنی چې مثال موږ تاسو په کمپیوټر کې مستقیما هر څه ګرافیک شکل وینو مثال یو څه خلاصول مثال موږ تاسو ګرافیک شکل هم وینو مثال چې همدا زوپیا ده مثال همدا مایکروسافت ورډ د مثال د ام اس اکسل د پاورپاینټ د فوټوشاپ د ایکن هر څه موږ تاسو ته ښکاري خو کوم چې لینکس سیستم دی مثال کمانډ لاین سیستم دی په هماغه کې دا نشته نه ایکن درته ښکاري مثال نه شکل درته ښکاري فقط تاسو به هلته مثال چې ام اس ورډ خلاصوئ ورډ به ولیکئ بس خلاصیږي نه به تاسو ایکن وینئ نه به بل څه وینئ هغه همدا ډول سیستم دی همدې څخه وروسته مثال وینډو چې دا د مایکروسافت کمپنۍ د یو تولید ده له همدې لخوا تولید شوې ده چې دا یوه لویه کمپنۍ ده مثال چې دا د کمپیوټر سافټویرونه جوړوي بیا موږ تاسو څه وویل چې مثال بیل ګیټس از اونر اف مایکروسافت ارګنایزیشن بیل ګیټس چې دی دا خپله د مایکروسافت کمپنۍ چې دی همدغه مشر دی د کمپنۍ کوم مشر چې دی بیل ګیټس دی نو خدای دې وکړي چې تاسو ټول ګلالیو شاګردانو ویډیو سټیپ بای سټیپ کتلی وي چا پکې د سکیپ هڅه نه وي کړې د وینډوز په بشپړ هدف پوهېدلي یاست همدغه تعریفونه مو هم درسره نوټ کړي وي د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست